خوشحال سادات څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خو ولې؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزارت پخوانی ارشد امنیتي معین خوشحال سادات څارنوالۍ ته معرفي کیږي. ویل کیږي خوشحال سادات ځکه څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې د نظام الدین قیصري پر کور یې د برید امر په خپل سر ورکړی و. په دې اړه ولسي جرګې یو پلاوی ټاکلی و او مزار شریف ته یې لیږلی و. دغه پلاوی اوس وایي چې د شاهین کلو اردو قومندان او پخوانی ارشد امنیتي معین خوشحال سادات د دوی په وړاندې متهم دي. دوی وایي خوشحال سادات په خپل سر د نظام الدین قیصري په کور برید کړی. د دوی په خبره که څه هم خوشحال سادات په رسمي توګه څارنوالۍ ته نه دی ورمعرفي شوی، خو په اړه یې خبرې روانې دي. خو خلک وایي چې خوشحال سادات په کوم بې ګناه کس برید نه دی کړی، بلکې د یو داسې چا په کور یې برید کړی چې شکایتونه ترې شوي وو او په خلکو یې ظلم کړی وو، او دا چې هغه لوی امنیتي معین و د دې کار واک یې درلود او د هغه دا کار غیر قانوني نه و. دوی وایي حکومت د سیاسي معاملو لپاره پاک او زړور خلک نه قرباني کوي. د یادولو ده چې په لومړیو کې چې کله خوشحال سادات له دندې لرې شو، خلک سخت پرې خواشیني وو او حکومت د هغه پر سر په معامله تورن کړ او سختې نیوکې پرې وکړې. او اوس چې د خوشحال سادات څارنوالۍ ته معرفي کېدو خبره پیدا شوه، د مینوالو زړونه یې چوي. د خلکو باور او نظر دا دی چې د حکومت دا کار د دوی حیثیت ته زیان رسوي، د ولس سره یې فاصله زیاتېږي او زورواکي او لنډغر لا پړسوي. او حکومت چې په راس کې جمهور رئیس محمد اشرف غني ده، د زورواکو سره مبارزه تش خبرې ثابتوي. او باور دا دی چې که دا کار وشي راتلونکي کې به هېڅوک هم د زورواکو په وړاندې ونه درېږي او د هغوی په وړاندې د مبارزې جرأت به ونه کړي. په هر حال تاسو د خوشحال سادات او د نظام الدین قیصري په کور د برید او د ولسي جرګې د پلاوي د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.